الله الرحمن الرحیم. قهرمان دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ موږ تاسو د مایکروسافت ورډ پروګرام ریفرنس ټیب تر کیپشن څخه پورې ویلیو. نن به په انډیکس او ټیبل اف اتورټیز باندې خبرې کوو. انډیکس او ټیبل اف اتورټیز په واسطه موږ تاسو کولای شو چې وکیبلري ځان ته جوړ کړو. وکیبلري هم په مختلفو طریقو کولای شو مختلف ډول وکیبلریانې جوړ کړو. زه به راشم اول په انډیکس باندې خبرې وکړم او له هغې څخه وروسته ټیبل اف اتورټیز باندې به خبرې وکړو. د دې لپاره چې په دې پریکټیکل کار وکړو موږ باید یو څه لغاتونه ولیکو او لغاتونه هم باید د مختلف لکه د ای لغاتونه ولیکو، د بی، د سی، د ډي مختلف لغاتونه باید ولیکو. زه لیکم چې ایکر، بیا لیکم چې بوک، همدا ډول لیکم چې کلین او بیا د ای اډوایس او همدا ډول ډرای یا ډرایل به کو دا او جسټ به ورته ولیکو او همدا ډول ورته به بل لغات ولیکو زو او حال جسټیفای به ورته ولیکو او همدا ډول کار به ورته ولیکو او له دې څخه وروسته به د ای لغات ورته ولیکو ایرن او ډیم، زیبرا، همدا ډول بل لغات به ورته ولیکو چې ای بی سی ډي لغاتونه مو ورته ولیکه، اف لغاتونه به ورته ولیکو. لکه دا ګورې موږ مختلف لغاتونه ولیکه. د ای حروفونو والا هم شته، د بی او د سی او د ډي مختلف حروفونو والا لغاتونه شته. زه دغه لغاتونه ټول ځان سره سیف کوم. دلته به ورته نیم ورکم چې انګلیش ورډز او دا به ځان سره سیف کوم. زه په ډیسکټاپ کې سیف ورته ووایم، نوم به ورته بدل کړو، په دې نوم مخکې نشته، یوازې به ورته ورډز ولیکم، ورډز 02 دا به ځان سره سیف کوم. ګورې دا ما ځان دغه لغاتونه ما ولیکل، شاید دا لغاتونه 1000 لغات وي، 1500 لغات وي، 2000 لغات وي. دغه ټول ما ځان سره ولیکل او ګډ وډ دي. لکه ای یو لغات دلته دی، یو لغات فرض که دلته دی، بی یو لغات فرض که دلته دی، بل لغات بل پیج کې ده او ګډ وډ دي، سره منظم شکل نه دي لیکل شوي. زه غواړم چې دې نه وکیبلري جوړ کړم او همدغه لغاتونه په منظم شکل باندې ولیکم. نو طریقه څه ده؟ دا لغاتونه خو ټول ما ولیکل، هغې څخه وروسته دا مې ځان سره سیف کړه. اوس کنټرول ای سره د دې یو کاپي ما اخلم، کنټرول سی کوم، کنټرول ای سلیکټ، کنټرول سی کاپي اخلم او نور دا کلوز کوم. د دې قصه ختم شو. له دې څخه وروسته څه کوم؟ ګورې دا خو ما سره دلته سیف شو. راځم ورډ پروګرام ته او دا ورډ بیا خلاصوم. چې کله مې ورډ خلاص کړه له دې څخه وروسته بلینک ډاکومنټ اخلم، هماغه لغاتونو کاپي مې چې اخیست دلته کنټرول وي کوم، دلته پیسټ کوم. چې کله مې دلته پیسټ کړه له دې څخه وروسته بیا دا کنټرول ای کوم، دا ټول سلیکټ کوم او بیا ریفرنسز ته راځم. هغې نه وروسته انزرټ انډیکس ورته واهم. چې کله انزرټ انډیکس ما ورته ووهه نو دا ورته یو کالم انتخابوم، دلته 3 کالمه ده او آټو مارک ورته انتخابوم. چې کله مې آټو مارک دا زمونږ ټول د دې نه وروسته ډیسکټاپ ته راځم او دغه ورډز فایل چې ما ځان سره سیف کړی دا انتخابوم او دا اوپن کوم. چې کله مې دا اوپن کړو ګورې دغه لغاتونه ما سره ټول څنګه شو؟ مارک شو. له دې څخه وروسته بیرته هوم ته راځم او چې کله هوم ته راغلم نو دا پاراګراف ساین چې کوم دی سره دی دا لرې کوم چې دا بیرته منظم شي. اوس راځم دلته کنټرول انټر وهم، یو بل پیج اخلم، دلته ورته لیکم چې انګلیش ورډز، هماغه لغاتونه اوس غواړم دلته ارینج کړم، دلته تنظیم کړم. په هغه خو ما طریقه تر سره کړی دی، پروسه مې مخې ته وړی دی چې لغاتونه مې ولیکل، بیا مې ځان سره هغه سیف کړ، بیا مې هغه کنټرول سی کړ او بل ډاکومنټ ته راغلم، هلته مې کنټرول وي کړ او له هغې څخه وروسته هغه مې مارک کړ.
اوس بل پیش ته راغلم دلته غواړم چې منظم شي نو بیا هم ریفرنس ته راځم او د ریفرنس څخه وروسته انزرټ انډیکس ورته وسوهم چې کله مې انزرټ انډیکس ورته ووایي دا څه رقم غواړي په یو کالم کې درته ترتیب کو که په دوه یا په درې کې زه ورته وایم یار یو کالم کې ترتیب که وایي منځ کې درته لاین ورکړو که نه په دې شکل پریویو لري دلته ورته وایم او لاین هم ورکړه وایي دا لاین څه رقم اوسېږي په دې رقم اوسېږي په دې ډول اوسېږي په دې ډول اوسېږي نو ورته وایم همدغه صحیح دی اوکې کوم ګورئ ما ته اوس دا لغاتونه جوړ کړه اول د ا لغاتونه راغله ورپسې د بی راغی ورپسې د سی ورپسې د ډي او مختلف لغاتونه په همدې شکل ما ته راغله که چیرې دغه فارمټ ستاسې خوښ نه وي نو ته کولی شئ چې انزرټ ته راشئ او دلته ورته فارمټ فرض کړه کلاسیک انتخاب کې اوکې کې او دا ورته یاز کړئ ګورئ دا په دې ډول تاسو ته تنظیم کړه که دغه فارمټ هم ستاسې خوښ نه شو نو انزرټ انډیکس ته راشئ له هغې څخه وروسته ماډرن ورته انتخاب کړئ اوکې کوئ او یس یې کوي ګورئ دا په ماډرن شکل باندې تاسو ته څنګه که ترتیب یې که که دا هم تاسو خوښ نه شي انزرټ او له هغې څخه وروسته زه ورته انتخابوم چې دغه فارمټ لاین دې وي خو ولې په دوه کالمونو کې راته جوړ کړه او یس ګورئ په دوه کالمونو کې راته جوړ کړه که درې کالمونو کې غواړئ دریو کې درته جوړی خو لغاتونه به په ترتیب سره وي نو په دې ډول موږ تاسې کولی شو چې خپل ورډز یا لغاتونه د ای بی سی حروف په ترتیب سره جوړ کړو ولې دلته یوه خبره بل ده نو کله هم چې موږ تاسې وکیبلري جوړو نو دا وکیبلري خو معمولا یو طرف ته لغات وي بل طرف ته پښتو معنا وي نو موږ ته داسې په کار ده چې یو طرف ته لغات وي او بل طرف ته پښتو معنا وي نو دا کار څه رقم کولی شو دا به کلوز کو د دې قصه نور ختم شو او له دې څخه وروسته بری شو دا ورډز هم دې ځینې ډیلیټوم او کوم بل فایل کې چیرته یې دغه هم ډیلیټوم او له دې څخه وروسته زه راځم سورټ بای ایټم او بیا هم سورټ بای ټایپ انتخابوم دا ما سره بیرته منظم شو اوس راځم ورډ پروګرام بیا خلاصوم چې کله ورډ پروګرام مې خلاص که د دې څخه وروسته بلینک ډاکومنټ ته راځم او دلته یو څه لغاتونه اوس لیکم وکیبلري جوړوم د پښتو معنا سره لیکم چې بوک لیکم چې کارپیټ بیا لیکم ورته چې نایس بیا ورته لیکو چې همدا ډول کلین او بیا به ورته ولیکو چې بی او بیر کارپینټر به ورته ولیکو ډریل به ورته ولیکو همدا ډول جیسټ به ورته ولیکو نیر به ورته ولیکو فرض که دغه لغاتونه شو موږ سره نور یې نه زیاتو چې ویډیو به اوږدېږي لکه دا لغاتونه زه غواړم چې د وکیبلري دې نه جوړ کړم او هم د ای بی سی په شکل ماته ترتیب شي او هم یې پښتو معنا راشي نو دا کار اوس څنګه کولی شو دا هم دغه ریفرنس په واسطه کولی شو ریفرنس راځو او له هغې څخه وروسته خو دلته دا فایل نه سلیکټ کوو نه دوباره سردو فقط چې لغات هم ولیکه نو راځو دلته په اول لغت درېږو هغې نه وروسته ورته مارک انټري وهو چې کله مارک انټري ما ورته ووهه ګورې دغه لغات زه سلیکټ کوم ورته او بیا دلته کلیک کوم دا لغات خپله دلته راځي او ورته وایم معنا یې اوس دلته لیکم ورته وایم چې بوک معنا کتاب او دا ورته څنګه کوم مارک کوم له دې څخه وروسته بیا راځم دا سلیکټ کوم او دلته راځم او بیا ورته لیکم چې کار پیټ معنا قالینه او مارک کوم همدا ډول له دې څخه وروسته راځم نایس ورته انتخابوم نایس معنا ښکلی او دا هم ورته مارک کوم او د دې څخه وروسته راځم کلین ورته انتخابوم او بیا دلته کلیک کوم چې دلته راشي کلین معنا فرض که پاک او مارک همدا ډول راځم بای ورته انتخابوم بای معنا فرض که اخیستل او دا هم ورته مارک کوم همدا ډول راځم بیر دلته کلیک کوم چې راشي او د دې معنا لیکم چې هوسۍ او دا هم ورته مارک کوم کارپینټر
دا به ورته سلیکټ کړو دلته به کلیک وکړو ته به ولیکو چې کارپینټر معنا نجار دا به هم ورته مارک کړو لکه مکمل ټول موږ مارک کړل دې څخه وروسته موږ راځو کلوز ته چې کله هم کلوز ته راغلو دغه لغاتونه ما ټول مارک پښتو معنا مې ورته ولیکه اوس هم ته راځم او دا پاراګراف ساین ته نه لرې کوم دا ورته چېرته غواړې چې تنظیم کړي کنټرول انټر ورته د نوي پیج کې به یې جوړ کړو نو دلته به ورته ولیکو چې words او له دې څخه وروسته به بېرته ریفرنسز ته راشو او چې کله ریفرنسز ته راغلو انسرټ انډیکس بیا ورته وهو ورته یار یو کالم کې ماته جوړ که او دغه لاین نه هم په منځ کې موجود وي او دا اوکې ګورې اوس د هر لغات سره معنا هم شته بیر هوسۍ معنا ورکوي په اول پیج کې دی بو کتاب معنا ورکوي اول پیج کې دی همدا ډول ټول مکمل ماته ولیکه که بیا ډیزاینونه ستاسو خوښ نه شو نو تاسو کولی شئ چې راشئ دلته مختلف فارمټونه دي هر فارمټ چې تاسو اپلای کوئ کولی شئ هماغه فارمټ بیا اپلای کړئ نو په دې شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې اول خو لغاتونه کولی شو چې د ABC په ترتیب سره ځان ته ارینج کړو یوازې په انګلیسي او دوم هم کولی شو د همدغې کمانډونو په واسطه باندې چې موږ تاسې ABC ترتیب هم ورکړو پښتو معنا هم ورسره ولیکو او اپډیټ انډیکس باندې خو تاسې پوهیږئ چې کله هم دلته دغه لغاتونو کې اضافه والی راشي نو هغه هم تاسې مارک انټري کوئ او له هغې څخه وروسته دلته راځئ او اپډیټ انډیکس ورته وهئ ټول اپډیټ کېږي نو دا موږ سره د نن ورځ درس سبا انشاءالله په مارک سایټیشن باندې کار کوو